سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. طالبانو کابل ادارې ته خبرداری ورکړی چې پر خوشي شویو بندیانو د حملې نه کوي که نه بدې پایلې به ولري. لغمان ولایت کې ګڼ شمېر عسکر طالبانو سره یوځای شوي. د کابل کندهار پر لویه لار غلو لارویان لوټلي او بې عزته کړي دي. ویل کېږي چې د یادو غلو له ډلې 3 تنه طالبانو نیولي دي. د ننګرهار په چراګام کې 12 تنه محلي پولیسو ته مرژوبله اوښتې. ناټو د 400 طالب زندانیانو خوشي کولو هرکلی کړی دی. جنرال پټرایوس په انګلستان غږ کړی چې ژر تر ژره باید افغان ترجمانانو ته ویزې ورکړي. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب په یاد هیواد کې له خونړۍ چاودنې وروسته استعفا ورکړه. د سپینې ماڼۍ څنګ ته د ټرمپ د مطبوعاتي کنفرانس پر مهال ډزې شوي چې نوموړی خوندي ځای ته لیږدول شوی دی. د امریکا د کانګرس مشره نانسي پلوسی وایي اجازه نه ورکوي چې نوی ولسمشر یو ځل بیا روسیه ور وټاکي. له امریکا او ناټو وروسته چین هم د طالب بندیانو د خلاصون هرکلی وکړ. د خبرونو پای.